امام غزالی رحمت الله علیه یو واقع لیکلی ده یو بزرگ خوب ولید او په خوب کې قبرستان ولید او د قبرستان د قبرونه اوش لیدل او چې اوش لیدل د مړی ته بار وروتل او بیا هر مړی به یو خوانچو چته کړه او قبر ته به دم نکړه نو دې ټولو مړو خوانچیو چته کړي او قبرونو ته دم نکړي واپس قبرونو ته لاړل یو مړی دی بزرگ ولید قبر اوش لید بار ته وروته او مکه خپل قبر ته ډډ واله ناشتي چې دې ټولو دا خوانچې دم نکړي نو هغه پاسې د قبر ته روان شو دا بزرگ وی ما په आवाज وکړ وی ما چې تا پوسټر نکوم دا مړی چې بار وروته دا خوانچیو چته کړو قبر ته دم نکړي دا شو وی راته ویل چې دا د مړی محتاج دي د دعاګانو او دا د ژوندۍ چې کوم نیک اعمالو کی دعاګانو کی نفلو کی تلاوتو کی خیر خیراتو کی د ایصال ثواب د پاره هغه نیک اعمال چې دی قبرستان تراشي نو هر کس ځان لتی والی او قبر ته لاړ شي د الله د تخودل نو د دې د پوسو کوي تا خو څه قبر ته دن نه کړل قبر نه وروته او قبر ته ډډ واله او خالی لاس قبر ته رواني نو ورته وی ما ته جت نشته ځکه می سوچت نه کړ زه محتاج نیمه د دې د پوسو کو څنګه محتاج دي نو هغه ورته ویلي وی زما بچی د قران حافظ دی ما په بچی باندې قران یاد کړی زما بچی د قران حافظ دی او په پلان کې بازار کې په گاډۍ باندې فروټ خرڅي او سار چې فروټ ولګي نو الف لام میم نه قران هم شروع کی او فروټ خرڅول هم شروع کی ما خام چې کیږي نو فروټ هم ختم شي قران شریف هم ختم شي روزانه ما پسې دا قران را روان دي نو ما تر دې سيزونو ضرورت نشته دا بزرگ چې د خوب را پاسې د تخوی بازار هم خو دی او نه خپته ورته ټوله ور کړی و دی فورا روان شو ځان هغه بازار ته ورسو او په بازار کې ګرځیده دا نوجوان کته چې کم زی چې وی قتل په بازار کې یو نوجوان ولاړ دی او د فروټو گاډۍ مخې ته ده پاغي باندې فروټ پراته دي او دی فروټ خرڅي او شونډې خوځېدې تلاوت وکاو دی ورنږدې شو د ورته سلام وکړ او د سلام نه پس ورته وی مرګریا د کمزې نوم دې سره او مور بلار دې ژوندې دي کمل دي ټول معلومات ته وکړل هغه ورته خبر یو کړ به ورته وی چې زما پلار وفات شوی دی د دې تاسو کوي دا ته دا شونډې خوځې دا ته شوی وې زه د قران حافظ يم قران وې وې د ورځې سوسي پاره وې سار قران شروع کوم ما خام ختم شي دا بزرگ ورته وی چې زه ذکر عالم چې ما بیگا خوب لیدلې او مستا پلار په خوب کې لیدلې او پلار دې ډیر خوشاله دی ډیر مطمئن دی ستا دا قران روزانه ستا پلار په روان دی او زه دې راغلم چې د عمل پرې نه دی د دې اهتمام کوه او به ملاقات کو واپس را لی ورځ شپې تیرې دي زمانه تیرې دا یو ورځ دې بزرگ بیا خوب ولید په خوب کې مکه قبرستان ولید او د قبرستان د قبرونه اوشلې د مړی ته بار وروتل او هر کس خوانچو چته یو قبر ته منډکې دنکې د دقه کسوري دا غم را منډک یو خوانچو چته کلو قبر ته روان شو د پیوازو کو مرګري تا ته ضرورت نشته ته د اسیس ولې وړي ناغه ورته د شاته وکتل وې زمنن محتاج ما تم ضرورت دي اکم سیس بچ ما پس روزانه راته غ سلسله ختم شو بدی چې را پاسې د خوبه ډیر خپشو چې د نوجوان جوړ قران پرېخي نو راشد د پسې لاړ شد ته وای چې پلار دې خپه دی پلار دې محتاج شو د قران وایا وې زاغه بازار ته لاړم او په بازار کې وګرځیدم کله یو طرف ته کله بل طرف ته ډیر کوشش مو کو نوجوان په نظر رانلی وی بیا مې چانه ته پوښتنه کوم چې دې ځکه به یو نوجوان ولاړو فروټ به خرڅول د قران حافظ او تلاوت به کو اگر نخ کاری ځاګل راغلی مګ سره ملاويږي وی هغه راته ویل چې پرون وفات شو هغه وفات شو ولته پلار محتاج شو خپل بچو باندې قران وای دا بچی ځان د پر د آخرت توخه جوړ دا بچی ځان د پر صدقه جاریه جوړ دا بچی به دا قران وای او موږ تاسو ته به جزا او صله ملاويږي